دا برطانوي ښځه او خاوند چې له تیرو 8 میاشتو د طالبانو په بند کې وو د سپټمبر په 19مه په کابل کې خوشي کړل شول. اتیا کلن پیټر رینالډ او د هغه شپږ او یا کلنه میرمن باربرا د عربي هیواد قطر په منځګړتوب او د طالبانو سره د خبرو اترو وروسته خوشي کړل شول. موږ د افغانستان او برطانیا منندوی یو چې د دې قضیې په حلولو کې مرسته وکړه. دا زموږ لپاره یوه ښه لمحه ده چې ستاینه یې وکړو او د ستونزو او تنازع د هواري دا تر ټولو غوره لاره ده. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یو بیان کې ویلي دي چې پیټر او باربرا رینالډ د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي ول او د عدالتي کاروایۍ وروسته د جمعې په ورځ خوشي کړل شول. باربرا او پیټر په 1980 کې په کابل کې واده کړی او دواړه له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل او هلته یې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروژې چلولې. دواړه ښځې او خاوند په سرکاري توګه د افغانستان شهریت ترلاسه کړی دی. طالبانو د دغه دواړو لخوا د افغانستان له قوانینو د مبینه سرغړونې په اړه په واضح ډول څه نه دي ویلي.